واورئ غور یې واورئ یقینا ډېر غټ پیدا ځینې عبد یو بنده په دغه ټولنه کې و دا اوس دا ناست خو یادي رزقه الله علما ومالا یو هغه بنده دی چې الله عز وجل مال ورکړي دي پیسهداره دی په لکونو لري وعلما دا مال سري علم هم ورکړي دي په حلال و حرامو پوه دی چې بابا دا خیانت دی دا رشوت دی دا سود دی دا درغلي ده الله پاک دونه علم ورکړي دي د صحبت څخه د ناسو څخه د علم څخه د یو زده کړي چې بهیږي په حلال و حرام نو یو هغه بنده دی چې الله مال هم ورکړي دي علم هم ورکړي دي فهو یتقي فیه ربه دی په دې خپلې سرمایه کې د الله څخه بیریږي د الله څخه بیریږي څه مطلب چې د بنده حق هم ادا کوي زکات هم ادا کوي ویصل رحمه صله رحمي هم کوي په دې خپل دنیا کې فقیر دی مسکین دی غریب دی خاله د عمه ده د اکا زوی دی د ماما زوی دی کونډی د یتیم دی لاس غځوي ویصل فیه رحم فهو یتقي فیه ربه ویصل رحمه دا بنده دی دا یو بنده سو فهذا بافضل المنازل په دې څلورو کسانو کې تر ټولو افضله مرتبه او درجه ده دغه سړي چې هم الله پیسه ورکړې ده هم یې علم ورکړی دی دا خپل پیسه او سرمایه پر داسې ځای باندې لګوي چې د الله سم بیریږي صله رحمي هم پکښې کوي او د بنده او د الله حق هم ادا کوي دغه نو تر ټولو افضله درجه ده واورئ وعبد بل هغه بنده دی چې الله علم ورکړی دی ولم یرزقه مالا پیسې نه دي ورکړي فهو صادق النیت د ده دا نیت ډېر صفا دی څنګه نیت صفا دی یقول دی د ځانه سره وایي لو ان لی مالا ای خدایه کما د ده غوندې مال درلودی د پلانکي سبکا غوندې روپۍ مې درلودې پلانکي خان روپۍ مې درلودې لعملت فیه مثل عمل فلان ما به په دې مال کې مدرسې جوړې کړې وای مسجدان به مې جوړ کړي وای یتیمانو مسکینانو غریبانو مجاهدین ما به دا کومکونه کړي وای دا به پوره ورسره نور شی نه لري د هغسې اختر فهو صادق وای فاجرهما سوا د دغه علم او د هغه پیسهداره سړي چې پیسې مصرفوي شپه ورځ د دغه علم او د ده درجه سواون برابره ده په خاطر د دې چې د ده نیت صفا دی چې خدایه زه خو لرم نه که مې درلودې یا الله ما به پر ښه لارې مصرفولې فاجرهما سواء دا د علما په دې شیانو پوهېږي د دوی دواړو اجر برابر دی دا یې دوه نو د دوه خلکو کار سم سو د پیسهدارانو هم کار سم سو که نیت صفا کړي د علماو هم کار سم سو که نیت صفا کړي وعبد دریم بنده ګوره وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما دغه ځای دی اوس خراب دی یو هغه بنده دی چې الله پاک پیسې ورکړي ولم يرزقه علما علم یې نه دی ورکړي نه علم پیژني نه مسجد پیژني نه جمعه پیژني نه جلسه پیژني نه علما پیژني دی خپل ځان ته خپلو پیسو لوټو از موږ تاسې ډېر دي بېادبي معافي خپل په پیسو مست دی خپل په دنیا غره دی الله پاک دنیا ورکړې ده لیکن علم هېڅ شی نه لري فهو يتخبط في ماله بغیر حق په دې خپل مال کې څه چې تصرفات کوي ناحقه یې کوي پر یوه واده باندې 100 لک افغانۍ درته مصرفوي دا یې د ډولچي دي دا یې د سرناچي دي دا یې د تبلچي دي دا یې د ربابي دي دا د پلنکي دي دومره پیسې درته مصرف دی ناحقه کوي ولا یتقي فیه ربه په دې خپل مال کې د الله څه نه بیریږي زکات و خیرات نه پېژني ولا یصل فیه رحمه په دې خپل مال کې صلې رحمي نه کوي فهذا باخبث المنازل دغه تر ټولو په بدترینه درجه کې ده دی خو لا بیا هم نسبت یو څه هغه دی چې پیسه خو لري د دې دنیا مزیق یې وکړلې د څلرم سړي کور خراب سو ورجل بل هغه مسکین غریب درې بدر دی لم يرزقه علما ولا مالا الله عز وجل نه علم ورکړی دی الله عز وجل نه مال ورکړی هېڅ شی نه لري فهو یقول دی د ځان سره وایي لو ان لي مالا لعملت فيه بعمل فلان که ما مال درلودی دلته به مې وسې نما جوړه کړې وای دلته مې د فحشا ډه جوړه کړې وای داسې ناروا به پې مې کړې وای ناروا به مې په کړې وای دا فحشا به مې کړې وای د ځانه سره دا سوچونه وي چې خدایه که ما پیسې درلودې د شرق د یورپ د اروپا او د غرب منظرې به مې کولې نارواوې به مې کولې حدیث شریف کې راځي فهو ونیته دی و نیت سره پرېږده وویزدرهما سوا د هغه سرمایهداره چې نارواوې کوي او د دغه غریب و مسکین چې صرف یې نیت د ناروا دی وویزده د دوی بوج به سره یوره کوي څونه خطرناکه خسر الدنیا والآخره نو دغه دی چې هم دنیا خراب سوه هم آخرت خراب سو نو راسي چې دا څلور کسان نبي کریم علیه السلام راته ښوولي دي په دغه کې د اولې دوې درجې راټینګې کړو هغه کسان چې مال لري هغه د خپل په مال کې الله راضي کړي هر چاته چې ورکړي الله شاید یې چې زه د چندې تشویق نه درته کوم زه ځان ته دغه نه درته وایم الله په راضي کړي چې هر چیرې راضي کوي هغه کسان چې مال نه لري علم لري هغه دې بیا راسي اول ور ځان ته هم چې راسه نیت صفا کړه دغه نیت وکړه که ما درلورې ما به مصرفولې او هغه درېیمې درجې ته راشوه نه سو چې الله ناراضي هغه څلرمه خو بیخي ته به یې چې هم مسکین و غریب و دربدره هم په